نو بیا په دې ځای کې تا ته زما دا نصیحت دی ای کتونکیه ای لیدونکیه ای اوریدونکیه چې بیا چې دا میاشت د قرآن میاشت ده نو چې ستا ګوره لویه برخه بیا د دې قرآن په نصیب شي ګوره په دې میاشت کې دا د قرآن کریم میاشت ده قرآن کریم په دې کې نازل شوی دی نو چې بیا ته پکې هم ډېر وخت د قرآن سره تیر کړي په صحیحینو کې حدیث دی عبدالله بن عباس وی په روجه کې به جبریل علیه السلام راتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به قرآن اړو علماء کرامو سلف صالحینو صحابه کرامو تابعینو او بیا داسې راځه د هغوی دا طریقه وه چې کله به د رمضان دا میاشت شروع شوه نو هر څه به پرېښودو او صرف به قرآن طرف ته توجه کړه او دا به وی دا خو د قرآن میاشت ده تلاوتونه تفسیرونه درسونه ترجمې دا ټول چې مسلمان په دې کې برخه واخلي نن دا میاشت شروع شوه او ته ځان له یو مقدار لازم کېده لازم ځان له یو ترتیب کېده